بشپړه کیسه. شاګردان مې دا نه مني چې د ژوند هره خبره کیسه ده. دوی د ادبیاتو محصلین دي، ټوله عمر تعریفونه لوستي. د دوی په تعریفونو کې شاید دا نه و چې حتی د دوی خبرې هم په کیسې بدلیدلی شي. باید ورته ثابته یې کړم. دوی دوه په نامه نه یادوم. انسان چې په یو څه کې مخامخ مخاطب شي بیا یوازې دې ته ګوري چې دی یا دا به څرنګه له ځانه دفاع کوي. نو یو به الف یاد کړم، بل یا. نجلۍ به الف وي، هلک به یا وي. ښځه فکر کوي ژوند پیلوي او سړی ګمان کوي په ده هر څه ختم دي. د کیسو په تعریفونو کې ډوب ځوانان که همدغو جملو ته هم دقت وکړي نو کیسې ترې پنځولی شي. الف او یا ته مې څو کرښې ولیکلې. ورته ومې ویل دا کیسه ده، د لیکوال یا لیکوالې نوم یې نشته. ویل ولئ او بحث پرې وکړئ چې په دې کیسه کې څه دي. پوره 10 کاله وړاندې د مارچ په 28مه نېټه چې د سړک له غاړې ولاړه وې، ژیړ کمیس دې اغوستی و، د ډیلي ژمني لمر لا ستا سپین پوټکی سوځاوه. زه په ساړه رستورانت کې یوازې ناست وم. مخ ته پرتې پیالې کې مې د شیدو چای تود و. له کړکۍ مې درته کتل. تا یوه لور او بیا بل لور ته وکتل. په یوه ورکه پسې وې. نه مې یادېږي چې ولې مې زړه وکړ، څه شي مې په مړو پلو کې سیک واچاوه چې در ولاړ شوم. درغلم لکه د کلونو پیژندوی چې ګورم. درته مسکی شوم. د روغبړ په نیت مې لاس در اوږد کړ. تا هم لاس راکړ. ومې پوښتلې څه شی دې ورک دي؟ ځواب دې رانه کړ. شاید فکر دې کاوه چې زه به لا څوک یم، او زه شاید زه ورک شوی وم. په یوه پردي وطن کې مې ته لیدلی وې، نه مې پیژندلې، خو زړه مې ویل ته وا له کلونو کلونو سره ګورو. ست مې درته وکړ. راځه چای مې سړیږي. دا ځل مسکی شوې. شاید زما جرأت ته، زما سپین سترګۍ ته او یا خپل بخت ته چې په چای واړولې. پخوا مې اورېدلي و چې ارزي سره ورځي. شاید دغه به و چې سره مخامخ شوي وو. هر کال د مارچ په 28مه نېټه هغه شی به را یادېږي. اوس په ډیلي کې نه یم. د لندن پسرلی دی، باران دی، باد دی، یخ دی، د باندې تیاره ده، لمر لوېدلی، د سړک د غاړې څراغ ژیړه رڼا کوي، ستا کمیس را یادوي. زه دننه ناست یم. د چایو له پیالې تاو نه لټېږي، سړه شوې ده. له ځان سره وایم که ساعت په شا ګرځېدلی او زما فکر و خیال د اوس وای، زه د ډیلي په هغه رستوران کې ناست وای، ته مې لیدلی وای، ته وا هغه جرأت به مې کړی و چې در ولاړ شم، را ودې بولم. که ته هم د اوس په فکر او هوا کې او 10 کاله پخوا هغې شیبې ته ستنه شې، هغسې د سړک له غاړې ولاړه یې، یو پردی سړی درته مسکی شي، د چایو ست درته وکړي، ورسره لاړه به شې. ګمان نه کوم چې زه به در پورته شم یا به ته ست ومنې. باد د سړک غاړې څراغ نری پایا ښوروي، په تور سړک سپینه رڼا شوري. هغسې چې تا په هغه ورځ یوه لور او بل لور کتل. تا لنډه شوه، برېښنا سړک روڼ کړ، بېرته تیاره شوه. زموږ مینه یې را یاده کړه، تیارې شیبې یې را رڼې کړې. الف خپلې عینکې له سترګو لرې کړې. یا خپله رسېدلې ږیره وګروله. ما پښه په پښه واړوله. منتظر شوم چې کوم یو به خبرې پیلوي. یا په ډاډه غږ وویل یعنې څه؟ الف ډاډه نه وه. یعنې مینه لکه د برېښنا ځل، 10 کاله یې هم د سترګو په رپ کې تېرېږي. نو دا کیسه شوه. منم زمان او مکان یې واضح دی، کرکټرونه هم شته، موضوع هم شاید د فراق وي، پلاټ یې په نشتون برابر دی، مطلب یې واضح نه دی، کلایمکس نه لري، شاید د یوې نابشپړې شوې کیسې متن وي. الف لکه چې د یا خبرې وانه اورېدې، شاید په خپل فکر کې ډوبه وه. له سمبولونو ډکه کیسه ده. الف عینکې په سترګو کړې، لیکلو جملو ته یې وکتل، بیا یې ولوستې. ویې ویل ژیړ کمیس، ډیلی، لندن، ګرمي، یخ، تیاره، برېښنا، هر څه یې سمبولیکي معناوې لري. استاد مو راته ویلي و چې په داستاني ادبیاتو کې ژیړ رنګ د خوښۍ او بې وفایۍ دواړو سمبول دی. زما د استاد خبرې نه دي په یاد، خو یو ځای مې لوستي و چې ژیړ رنګ په ادبیاتو کې د هیلهمندۍ او نوي پیل معنا هم لري، او د مرګ، پای یا په ټپه ولاړ حالت معنا هم شیندي. الف او یا دواړه غلي شول.
پاڼه یې ورپورته کړه، بیا یې داسې ولوسته لکه پخوا چې نه وي لوستي. الف وویل ډیلی تود دی، لندن سوړ دی. اول ځل لیدل په ډیلي کې شوي. پیل تود و، پای په لندن کې دی. لندن سوړ دی. دغه به وي که سیاسي خبره ده. ډیلی پردی وطن بللی شوی، لندن په ډیلي 200 کاله واکمني کړې، ډیلی یې د سړک له غاړې راپورته کړی. اوس چې ډیلی نشته، لندن بیا هغسې سوړ تیاره دی. الف پاس یا ته وکتل، سر یې وښوراوه لکه چې د ده خبره یې زړه ته ولوېده. ورته ویل بلکل همداسې هم تعبیرېدلی شي. ګرمي او تیاره یې هم د مینې په پیل کې ګرمي وه، په پای کې یخ. برېښنا او تیاره هم د مینې او جدایي. یا د کیسې د پای جملې داسې لوستې لکه امتحان ته چې تیاری کوي او په لوړ غږ څه لولي، داسې غږ چې بل نه پرې پوهېږي. الف ته یې وویل سړی ولې شک ښیي چې که اوس 10 کاله پخوا زمانې ته ستون شي نو هغسې به نه وي. شاید 10 کلن ژوند وښوولي وي چې تر احساساتو منطق مهم دی. مینه او منطق. د ټولګي وخت پوره شوی و. ترې پورته شوم. الف وویل د کیسې پیل کې نجلۍ یوې خوا بلې خوا کتل. په دې کې به نو څه خبره وي؟ لوری ترې ورک و. یعنې سړي ته لوری معلوم و، نجلۍ ته نه و معلوم. نه، که سړي ته لوری معلوم وای دې ته به یې نه کتل. دوی مې بحث ته پرېښودل. په لاره کې مې را سره ویل دا کیسه بشپړه ده، نوره به یې نه پسې شاربم، خو که مې زړه صبر شي.